الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، در رمضان المبارک میاشت راغلی ده. دا د الله تعالی د رحمت میاشت ده. د دې میاشت کې الله تعالی انسانانو ته ډېر عظیم رحمتونه راوستی او دا د الله تعالی د مغفرت میاشت ده. د دې میاشت کې الله تعالی د انسانانو لوی لوی ګناهونه معافوي او دا د الله تعالی د ازادۍ میاشت ده. دې میاشت کې الله تعالی مجرمان انسانان د جهنم څخه ازادوي. دې میاشت ته الله تعالی پر نور میاشتو باندې ډېر زیات فضیلت ورکړی دی چې ډېر ځله د انسان عقل، د انسان فکر، د انسان دل و دماغ د هغې فضیلت و ادراک و معلوموالي ته عاجزه پاته سي. حضرت موسی علیه السلام په باره کې راځي. حضرت موسی علیه السلام کویتور ته رالی. پر کویتور باندې د الله تعالی سره کلام او خبره کوي. د حضرت موسی علیه السلام په آسماني کتاب تورات کې د دې روژې مبارکې ذکر راغلی او د دې میاشتې فضیلت راغلی و. نو حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی په حضور کې خواست کوي، یا الله د دې میاشتې فضیلت به پر نورو میاشتو باندې څومره وي چې کومه میاشت ته آخرني امت ورکوې او کومه میاشت ته امت محمدیه ته ورنصیب کوې، د هغې میاشتې فضیلت به پر نورو میاشتو باندې په کومه درجه باندې. نو الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته جواب ورکوي، ورته د دې میاشتې فضیلت پر نورو میاشتو باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم، لکه زما فضیلت چې پر یو ادنا مخلوق باندې څومره دی. یو طرف ته الله تعالی دی، بل طرف ته مخلوق دی. په مخلوقاتو کې قسمه قسم انسانان دي، لیکن په مخلوقاتو کې چې کوم د ادنا او د کښتې درجې مخلوق دی، الله تعالی وایي زما فضیلت چې پر هغې مخلوق باندې څومره دی چې دې امت باندې ما دا کومه میاشت راوستله، د دې میاشتې فضیلت پر نورو میاشتو باندې په دې شان دی. نو ځکه ما درته وویل چې دې میاشت ته الله تعالی په ټولو میاشتو کې ډېر لوی فضیلت ورنصیب کړی دی. په آسماني کتابو کې هم د دې میاشتې ذکر راغلی و او نور آسماني کتابو کې چې د دې میاشتې کم نمونه ذکر سوي و، د هغې نمو څخه د دې میاشتې مقصد انسان ته ښکاره کېدی چې دا میاشت الله تعالی د کم مقصد دپاره راوستلی ده. حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي، ورته د الله رسوله نورو آسماني کتابو کې د دې میاشتې نوم څه و؟ زموږ په آسماني میاشت کتاب کې د دې میاشتې نوم رمضان دی، شهر رمضان. د پیغمبر علیه السلام ورته حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي چې تورات کې د دې میاشت کتاب د دې میاشتې نوم حته راغلی و او حته په دې وجه ورته ویل کېږي چې حته په عربي کې دخت صفایي ته ویل کېږي
نو دا میاشت الله تعالی د انسانیت د ګناه صفا کوونکې ګرځولې ده چې په دې میاشت کې به الله تعالی د انسانانو ګناه صفایي. اور تورات کې انجیل کې د دې کې میاشتې نوم چې و توبه راغلی و. توبه معنا دا و چې توبه کښونکې. نو دې میاشت کې الله تعالی انسانانو ته د بدو اعمالو څخه د توبې کښلو توفیق ورکوي. اور ته زبور کې بیا زبور چې آسماني کتاب او پاغي کې د دې نوم قریبه راغلی او قریبه معنا دا ولا چې دې میاشت کې الله تعالی انسانانو ته خپل قرب او نزدېکت او ولایت ورنصیب کوي چې د څومره اولیاء او انتخاب د مځکې پر مخ باندې کیږي دا غي د ولایت د انتخاب وخت هغه د میاشت ګرځول کیږي. په دې میاشت کې هغه ته د ولایت منصب ورکول کیږي او د ولایت پر مقام باندې کښینول کیږي. او قرآن کریم کې د دې میاشتې نوم رمضان راغلی دی. یو روایت کې راځي چې رمضان د رمز څخه د رمز وزلو ته ویل کیږي او دا میاشت د دې لپاره راغلی دی چې په دې میاشت کې به انسانان د خپل ځانو ګناهونه سوځي چې یولس میاشت کې زما څخه کم غلطي سوې ده، په یولس میاشت کې زما څخه کم نافرمانی سوې ده او په یولس میاشت کې زما څخه کومه ګناه سوې ده، د هغې ګناه مغفرت، د هغې ګناه سوځل، د هغې ګناه صفایي دا به د یو بنده په دې میاشت کې په نصیب کیږي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې زما امت کې د هلاکت او تباهي د هغه چا په نصیبي چې د هغې په زندگی کې دته الله تعالی دا میاشت ور نصیب کی، لیکن په دې میاشت کې د خپل ژوندۍ څخه تیر مې یولس میاشت ګناهونه خراب نه کی. د په د دې میاشتې په اعمالو باندې هغه ګناهونه ونه سوځي او د دې میاشتې په اعمالو باندې خپل عملنامه پاک او صاف نه کی. نو پیغمبر علیه السلام وایي زما امت کې هلاکت د هغه چا په نصیب دی. بعضې روایت به راځي چې نه رمضان د رمز څه دی. رمز هغه موسم هغه باران ته ویل کېږي چې د دوبي څخه مخکې راځي. لکه تاسو باندې اوس باران دی، دا باران د دوبي څخه مخکې راتلونکی باران دی او دا باران د مځکې د پاره ډېر نفعمند دی، د انسانانو د رزقونو پیدا کولو د پاره، د حیوانانو د رزقونو پیدا کولو د پاره ډېر نفعمند دی. نو دا میاشته چونکې رمضان دی او دا هغه میاشته ده چې دې کې د باران د رحمت راځي او د دې د رحمتونو په خاطر باندې انسانانو ته الله تعالی برکتونه ورکوي. د دې د رحمتونو په برکت الله تعالی انسانانو ته مغفرت او بخښنه ورکوي. ځکه دا ډیره مبارکه میاشته ده او د دې د فرضیت متعلق الله تعالی قرآن کریم کې یو آیات راستولی دی. الله تعالی قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنانو پر تاسو باندې روژه فرض ده. مفسرینو لیکلي دي چې د الله تعالی په دې خطاب کې ډیر ناز او محبت معلومیږي چې الله تعالی انسانانو ته د روژې د فرضیت ذکر بیانوي. ځکه الله تعالی د انسانانو ته د خطاب په رشته باندې کوي، د قرابت په الفاظو باندې کوي. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، اے هغه خلکو چې زما او ستاسو په مابین کې قرابت دی، زه ستاسو رب یم او تاسو پر ما باندې ایمان لرئ او دغه ایمان راوړل زما او ستاسو په مابین کې یو رشته و، یو قرابت دی. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والا انسانانو. دنیا کې هم دا قانون دی چې کله یو سړی بل چاته خبره کوي نو د دې خبرې دوه شکل وي. یو خبرې شکل دی چې په عامو الفاظو باندې هغه چاته سړی خبره کوي، او دویم د خبرې شکل دا دی چې د قرابت او د محبت په الفاظو سړی چاته خبره کوي. نو د قرابت په الفاظو چې کوم خبره کیږي دا غیسه چې څومره مینه او محبت معلومیږي، په عامو الفاظو کې هغه مینه او محبت نه معلومیږي. تاسو ګوره یو سړی پلار دی، دا غي سره زوی دی. پلار چې کله ماښام وزوی ته خبره کوي یا سهار وزوی ته خبره کوي نو داغه خبرې دوه شکل دي. کله کله هغه زوی په نامه باندې ځان ته متوجه کوي. د زوی نوم عبد الله دی، ورته یا عبد الله. کله کله هغه زوی د قرابت په الفاظو ځان ته متوجه کوي، ورته بچی دا کار بنن وکي، ورته زوی دا کار بنن وکي، وای زما د سترګو توره دا کار بنن وکي، زما د زړه ټوکړې نن به دا کار وکي.
چې ډیر دویم انداز کې چې کوم محبت د پلار د زوی سره معلومیږي په هغه اول انداز کې نه معلومیږي چې کوم دی په نامه باندې خپل زوی ځان ته متوجه کړي. نو الله تعالی دلته انسانان هغه په یا ایها الناس باندې ځان ته نه متوجه کوي چې انسانانو پر تی روزه پرز دي. نه اے مومنانو، اے هغه خلکو چې پر ما باندې ایمان لري، اے هغه خلکو چې زما او تاسو په مابین کې د ایمان قرابت دی، نو کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې روزه فرض دي. زه درته وایم چې سړی کله چاته خبره کوي چې پای کې د قرابت الفاظ استعمال سی پای کې ډېر مینه وي. یو سړی بل ورور ته په ورور باندې وایي، کله کله هغې ته په نامه باندې وایي. په نامه باندې چې هغې ته خبره کوي، په دې خبره کې دومره مینه او محبت نه ښکاره کېږي لکه د ورور په لفظ باندې، ای زما د مور زوکړې، ای زما وروره، ای زما پلانه، ای زما پلانه. خو زه دا وایم چې د دې انداز هغه چاته وي چې د کوم چا سره دا احساس سي چې یو داسې څوک وي چې هغې ما ته وایي زویه څنګه یې، چې هغې ما ته وایي بچی یې څنګه یې، چې هغې ما ته وایي زما د سترګو توره څنګه یې، چې دی الفاظو کې ما ته څومره مینه ده، ما ته څومره محبت دی، ما ته څومره خوند و لذت دی. او بیا چې هغه زما د سره سره رخصت سي او داسې څوک پر مځکه باندې زه نه وینم چې هغې ما ته د زوی او د سترګو د تور په لفظ باندې خبره وکړي، بیا د هغې د جدایۍ زما سره څومره افسوس او څومره ارمان. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی بچی ورکړی دی د اسماعیل علیه السلام په شکل. ابراهیم علیه السلام غالبا پر 20 کاله باندې واده کړی دی او دا بچی الله تعالی ورکړی دی دته پر 92 کاله عمر باندې، او غالبا 60 کاله شاوخوا ابراهیم علیه السلام د دې بچی د غوښتنې دعاګانې او خواستونه کړي دي. او د دې دومره زمانې څخه وروسته الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته دا بچی ورکړي، او بچی چې د ډېر انتظار څخه وروسته راسي او د ډېرو دعاګانو د غوښتنو څخه وروسته راسي، هغه بچی پلار ته ډېر ګران او پلار ته ډېر محبوب وي. چې کله هغه بچی 7 کاله 6 کاله زندګي ته ورسېدی او دې وخت کې د بچی عمر 7 کلن شو، د ابراهیم علیه السلام عمر 98 کاله ته ورسېد. لیکن الله تعالی په دې وخت کې پر ابراهیم علیه السلام باندې امتحان اجدي، او امتحان په دنیا کې دا به قدر ایمان ني چې کله د ایمان چا ایمان ډېر مضبوط وي، پر هغې په دنیا کې امتحانات هم ډېر سخت راځي، او چې کله په ایمان کې کمزوري، پر هغې په امتحان کې هم بیا ډېره کمزوري. د ابراهیم علیه السلام ایمان دا د غرونو مقدار دی، د ابراهیم علیه السلام ایمان دا د دریابونو مقدار دی. د ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی ډېر عظیم ایمان ورکړی دی، د هغې په خاطر الله تعالی پر ابراهیم علیه السلام ډېر لوی امتحان ایښودی. الله تعالی ورته ورسه اوس په خپل لاس باندې د دې بچي پر غاړه باندې چاړه تېره کا او دا بچی ذبح کا او دا قتل کا او دا ختم کا. چې یو بچی هغې انسان په ډېرو دعاګانو غوښتی، او چې کله هغه بچی 6 کلن و کلن سي او د پلار سره کومک کولی سي او د پلار سره خبرې او مجلس کولی سي، او دې وخت کې د پلار محبت د دې بچی سره ډېر زیات او د پلار تمه دې بچی ته ډېره زیات وي، او دې وخت کې د الله تعالی امتحان راسي چې ورسه بچی څه جرم هم نه دی کړی او څه ناروا او ظلم هم نه دی کړی، لیکن ته په خپل لاس باندې د دې بچی پر غاړه چاړه تېره کړه. دا ډېره درنه خبره وي، دا ډېره سنګینه خبره وي، او دا د اولیاو د انبیاو د وس خبره وي، د هر چا د وس نه وي. ابراهیم علیه السلام چې کله هغه بچی د مینا درې ته راولي، د مینا تاریکه دره ده او د نن څخه غالبا 1400 کاله مخکې مینا څنګه وه، او د نن څخه 4,000 کاله مخکې ابراهیم علیه السلام دا عمل کړی دی. د ابراهیم علیه السلام چې د مینا په دره کې هغه بچی مخ ته دروي او په خپله پر ډبره باندې چاړه ورته تېروي، او د ابراهیم علیه السلام په سترګو کې اوښکې دي، او دی وخت کې د ابراهیم علیه السلام دغه بچی سره محبت په ډېره کامله طریقه ده، او دی وخت کې ابراهیم علیه السلام د بچی ته خطاب کوي، وینا ورته کوي، او دا هغه د محبت خطاب دی، دا هغه د مینې او هغه د شفقت خطاب دی. هغې ابراهیم علیه السلام بچی ته دا نه وایي ای اسماعیله، ورته یا بنیه، ای بچیه، ای زما زویه، ای زما د سترګو توره،
ای زما د زړه ټوکړې انی ارا فی المنام ما خو په خوب کې دا لیدلی دي انی اذبحک زبتا ذبح کوما. نو زه دا درته وایم چې کله د پلار د بچی سره محبت په انتها کې راس او د پلار د بچی سره ډیره مینه او ډیر شفقت نو بیا هغه په نامه باندې هغه بچی ته نه وایي بلکې هغه بچی ته د قرابت او د رشتې او د خپلولۍ په الفاظو باندې خبره کوي او په دې کې ډیره مینه او محبت ښکاره کیږي. نو الله تعالی چې روزه پر انسانانو باندې فرض کوي الله تعالی انسانانو ته دا نه وایي چې ایها الناس کتب علیکم الصیام ای خلکو پر تاسو روزه فرض نه. الله تعالی غد خطاب ډیر محبت دی یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو پر تاسو باندې روزه فرض دي. او مفسرین لیکلي دي چې الله تعالی قران کریم کې په ډیرو ځایو کې یا ایها الذین آمنو استعمال کړی دی. د یا ایها الذین آمنو ورسته چې کوم خطاب الله تعالی کوم خبر انسانانو ته پیښي هغه خبره ډیره ګټمنه خبره هغه خبره ډیره د همدردی خبره هغه خبره ډیره د فائدې خبره هغه خبره د الله تعالی د محبت کلام چې الله تعالی پیښي. اوس دلته چې یا ایها الذین آمنو الله تعالی انسانانو ته د ایمان پرشته خطاب کوي نو الله تعالی کوم خبره پیښي ورته کتب علیکم الصیام پر تاسو باندې روزه فرض شوی دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه تاسو سمخ کې چې څومره امتونه دي پر هغه باندې روزه فرض وي. روزه یوازې پر دې امت باندې نه دراغله بلکې د حضرت آدم علیه السلام سونه سي در دې امت پورې چې څومره قومونه راغلي دي الله تعالی پر ټولو باندې روزه یشتي. لیکن نور امتونو د خپل مزاج مطابق هغه پر روزو کې تغییر او عدل او بدل کاوه او د امت ته د اجازه نشته چې د خپل مزاج مطابق په خپل روزه کې عدل بدل وکړي. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو روایت را نقل کړي وای زموږ سمخ کې پر نصاراو باندې الله تعالی روزه فرض کړي پر هغه باندې غالبا 10 ورځې شاوخوا روزه فرض وي لیکن اگر روزه به کله په ګرمي کې راتله او کله به په یخ کې راتله نو د ګرمي او د یخ په خاطر دی په سفرو کې ډېر په مشقت او تکلیف کې واقع کېدل. نو د دې چې کم پیشوایانو مشرانو اغیره ولاړ سو په خپل مابین کې مشوره سره وکړه او بیا د خپل مزاج مطابق د روزه خاص په پسرلی کې کښېښوله چې موږ به آینده ټوله زندگی پروژه په پسرلی کې نسو. لیکن په دې باندې پوهېدل چې موږ کو جرم وکړي او په دې باندې پوهېدل چې د الله تعالی په حکم کې موږ بدلون راوستای نو بیا د دې د جبري د پاره 10 ورځې نور پر ځام کښېښوې روژه 40 ورځې ته ورسوله. بیا فنصاراو کې یو باچا وفات کېده نو دوی د ځان سره دا فیصله وکړه کدی باچا ته الله صحت ورکړي موږ به یو هفته روژې نور پر ځان فرض بولو نو بیا 40 ته ورسولې. بیا چې څه زمانہ بعد هغه باچا وفات شو دغه پر ځای بل باچا رااله هغه د خپل شکرانې په خاطر باندې پر دې امت پر نصاراو باندې 3 روزې نور فرض کړي نو 50 ته ورسېده. بیا یو وخت پر دې باندې آفتونه رالو او د دې حیوانان ختمېدل او په هغه باندې مرزونه کېدل دا غي څه د خلاصون د پاره د 10 ورځې نور روزې پر ځان باندې فرض کړي نو 70 روزې پر ځان فرض کړي. لیکن الله تعالی دې امت وای چې پر تاسو روزه فرض ده لکه پر مخکنی امتو چې فرض وا ولعلکم تتقون زما امید چې تاسو به پر روزه کې تقوا کوئ چې څنګه الله فرض کړي د هغه څه به نسې لکه نور قومونو چې پر روزه کې کم تغیرات کول تاسو به پر روزو کې هغه تغیرات نه کوئ. دې امت باندې په ابتدا کې روزه ډېره درنه وه. حضرت سعید ابن جبیر وای چې نن ما شام به روزه ماتوس د روزه مات څورسته دستي روزه شروع کېدله دا ټوله شپه په روزه کې وه دا ټوله ورځ په روزه کې وله په 4 ساعته کې 1 ساعت کې سړي ته خوله خلاصول اجازه. نو د دې امت په ابتدا کې روزه ډېره ګرانه وه لیکن یو مبارک صحابي د حضرت قیس بن سرمال انصاری الله تعالی د هغې په برکت د قیامت پورې د ټولو انسانانو سره آساني وکړه. حضرت قیس بن سرمان انصاری د شپانه د مدینه منوره کې پسونه ګوري چې کله پسونه ګوري نو د پسو د کتلو په وخت کې
پر د باندې ټوله ورځ په ګرمي کې تېره سوه، ټوله ورځ په ستړیا کې تېره سوه او ټوله ورځ په لوږو په تنده کې تېره سوه. چې کله ورځ ټوله په روژه کې په ستړیا او په تنده کې تېره سوه، مازدیګر چې کله رالی نو کور زنانې ته وایي چې په کور کې د سالن د روژه مات لپاره څه شی و بندوبست تا و که نه. دی چې ټوله ورځ ګرمۍ وهلی دی او ټوله ورځ ستړیا وهلی دی، نو هغې چې منډې کلی چې کله یو څه سالن و شی ورله برابروي نو دی یو بالښت ته ځان یې لکړی دی. په مخکینی په ابتدا د دې امت کې چې د سړي به سترګې سره ورغلې بس روژه شروع سو. دی دې بالښت ته ناست دی چې هلته اذانونه کېږي، دې وخت کې د سترګې سره تېرې سوي دي. چې کله هغه زنانې سالن ورله راوړی، روژه ماتې راوړی، دی غریب بیت سوی دی. نو هغې نارې کې وا خیبتاه وا حسرتاه، ای زما هلاکت، ای زما نقصانه. دا غریب خو اوس بیا بیده سو او دې د تېرې ورځې روژه ماته نه کله پر ده باندې د راروانې ورځې روژه بیا فرض سوه. اوس به بیا په ټوله شپه کې دی د شي څکه نسي کولی، په راروانه ورځ کې به دی د شي څکه نسي کولی او ټوله ورځ به د روژه وي. هغه صحابي چې کله دویمه ورځ روژه ته روان سو نو دویمه ورځ چې غرمې ته رسېدی، پر هغې باندې تنده و لوږه دومره غالبه سوله چې اخر بېهوشه پرېوت سي. چې کله دی د بېهوشۍ په حالت کې د صحابو پیغمبر علیه صلات وسلام ته حال راورسوی. پیغمبر علیه صلات وسلام هغه صحابي ته راغلی. پیغمبر علیه السلام د هغه صحابي عیادت او پوښتنه کوي، د هغه ځای کې موجود دی. الله تعالی د عرش حضرت جبرائیل علیه السلام راواستوی. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، ای خلکو د روژې په شپه کې دننه د خپلو زنانو سره نزدېکت تاسو ته جایز دی. د دې معنا دا چې د روژې د میاشتې د شپې روژه اوس پر تاسو باندې نشته. د دې څه وروسته بیا د آیات رالی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط الاسود من الخیط الابیض. تاسو به در هغه وخته پورې خوراک وڅښه کولی سئ چې در څو پورې تور سپین سپڼسۍ جلا جلا کېږي. د تور سپڼسي سمراد شپه ده، د سپین سپڼسي سمراد ورځ وه چې ورځ و شپه سپېدو ته سره ورسېږي او په دې وخت کې ورځ و شپه جلا جلا کېږي. در دې وخته پورې تاسو ته خوراک هم جایز دی، تاسو ته څښل هم جایز دی او تاسو ته د روژې څه منافع اعمال کول هم جایز دي. بیا د هغه صحابي په برکت باندې الله تعالی در قیامته پورې د دې امت سره اساني وکړه. نو الله تعالی انسانانو ته کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې روژې فرض دي، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه پر مخکنیو امتو باندې چې فرض وي. خو لعلکم تتقون، د روژې مقصد دا دی چې الله تعالی په انسانانو کې تقوا پیدا کول غواړي. الله تعالی وایي روژه د دې دپاره راغلې ده چې په تاسو کې تقوا پیدا سي. او په انسانیت کې چې تقوا د کم چا په نصیب سي، هغې ته الله تعالی ولایت او د الله دوستی ورکوي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي ان اولیاءه الا المتقون، د الله تعالی اولیاء او دوستان هغه خلک دي چې د هغې زندگی په تقوا کې تېره سي. نو الله تعالی قرآن کریم کې د روژې مقصد تقوا لیکلې ده، تقوا بیان کړې ده او د تقوا دا لوی سبب د ولایت دی چې د کم چا په زندگی کې تقوا راله هغې ته د الله تعالی ولایت او نزدېکت او د الله تعالی دوستي ورنصیب سوه. و چې الله تعالی د روژه د کمې تقوا دپاره راستولې ده، دغه تقوا کېږي څنګه؟ ګورئ، تقوا عربي لفظ دی او تقوا راځي په معنا د فریض سره. لکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي الوقایة خیر من العلاج، پرهیز در علاج ښه دی. یو سړی دی بیمار دی، د هغې و جوړېدو ته دوې لارې دي. یوه لار دا ده چې دی فریض وکړي او دویمه لار دا ده چې دی علاج وکړي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي فریض در علاج ښه دی. نو د تقوا معنا د پرهیز او په روژه کې چې سړی تقوا خپلوي، چې په روژه کې د روژې مقصد لاسته راوړي، نو هغې به خپله زندگی په پریز کې تېروي. زه دا وایم تقوا دې ته نه ویل کېږي چې ته په روژه کې ډېر تلاوتونه کوه، تقوا دې ته نه ویل کېږي چې ته په روژه کې ډېر نفلونه کوه، تقوا دې ته نه ویل کېږي چې ته په روژه کې ډېرې صدقې او خیراتونه کوه. تقوا په دې شانو باندې نه ده، بلکې د روژاتي د عبادت کولو خانه پره ده.
هغې که چیرې د ورځې د سهاره صدر ماښامه پورې د ټوله ورځ عبادت دی د خوب عبادت دی چې د خولې څخه کومه ساه راباسي الله تعالی په سبحان الله باندې وشماري او د ساه د راکښلو څخه خدای مجبوره دی چې خامخا به راکاږي او د ساه په سبحان الله باندې شمارل کیږي د خوب په عبادت دی د ناسته په عبادت دی او د زندګۍ ټوله ورځ په عبادت کې ده. نو زه دا وایم چې روژه سړی ونیسي د عبادت خانه خو د سړي پوره ده، لیکن تقوا دې ته ویل کېږي چې د روژې په میاشته کې انسان خپل ځان د ګناه سره وګرځي، لاس ته اطمینان ورکړي چې ته به ګناه نه کوې، سترګې ته اطمینان ورکړي چې ته به ګناه نه کوې، او د زړه د بدن و ټولو اندامو باندې دا نیت وکړي او پر هغې باندې دا خبره وتړي چې تاسو به د ګناه سزا نه ګرځوئ. تقوا دې ته ویل کېږي. ځکه زموږ شریعت کې هم دا فیصله ده چې تقوا کول در اعمالو دا مقدم دي. اول به سړی د ځان ګناه څخه صفایي، د هغې څخه وروسته به بیا نیک عملونه کوي. نو د روژې په میاشته کې د مقصد هم دا دی تقوا، او تقوا معنا د ګناهونو پرېښول، او تقوا معنا د خپلو اندامونو کنټرولول. حضرت فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله لیکلی دي چې روژه چې کله سړی نسی نو د ټولو څه مخکې اولنی به د خپلې ژبې کنټرول کوي. بس که زما ورځ په دکانداري کې ده، که زما ورځ په حجره او په مسجد کې ده، که زما ورځ په کور کې ده، که زما ورځ په بازار کې ده، زه به په پټ مخ باندې ګرځم او زه به داسې ګرځم لکه دا ژبه چې مې تړلې دي، خپلې ژبې ته جله ورچول. ځکه ژبه داسې اندام دی چې جسمه صغیر و جرمه کبیر. د ژبې جسم او جسه ډېره کوچنۍ ده، لیکن د ژبې جرم او ګناه دا ډېره لو ګناه ده. نو د ټولو څه مخکې د خپله ژبه کنټرولول، چې نه به په دې ژبه باندې چاته بده وینا کوم، نه به په دې ژبه باندې غیبت کوم، نه به په دې ژبه د چا زړه زیروم، او نه به په دې ژبه باندې چاته غلطه خبره کوم. دا د ټولو څه مخکې د تقوا اولنی بنیاد دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اذا اصبح ابن آدم، چې کله بنده سهار راکښېني نو فإن الأعضاء كلها تكفرن اللسان، دا اندامونه ټوله دې ژبه ته زارۍ کوي. و یا لسانو اتق الله فینا، ای ژبې زموږ په باره کې د الله تعالی څه وبېرېږه. فإن استقمت استقمنا و ان اعوججت اعوججنا، که نن تا ځان کنټرول کې او په ښه طریقه د زندګي تېره کړه، زموږ ټوله اندامونه به د الله تعالی د جهنم څخه محفوظه پاته سو. او که نن ستا څه غلطي وسوله او تا تجاوز وکړې او تا د مسلمان غیبت او دلازاري وکړې، بیا به ستا په خاطر موږ ټوله اندامونه جهنم ته ځان رسوو. نو ای ژبې، نو اندامونه ټوله د ژبې څه زارۍ کوي او د ژبې څه غوښتنه کوي چې زموږ په خاطر نن د الله څه وبېرېږه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي یا ابن آدم، چې الله تعالی حدیث قدسی را نقل کوي، الله تعالی دې بنده ته وایي یا ابن آدم جعلت لك لسانا، اے بنده ما ژبه در کړې ده، وجعلت علیه بابا، ما پر دې ژبه دروازه لګولې ده، د دوه شونډان دروازه ده. نو فانطق بلسانک ما احللته لك، په دې ژبه هغه خبرې کوه چې صرف درته حلالي د ضرورت خبرې، و الا فاغلق علیه الباب، که داسې خبرې وي چې هغه حلالي نه وي، بس دا دروازه بندوه، دا شونډان پر لنسه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په دې خوله کې همیشه ډبره اچولې. یو چا ورته ویل حضرت ډبره ولیده، د ورته ویل چې ګوره دې ژبې ان هذا لاوردنی الموارد، دې ژبې زه ډېر د هلاکت ځایو ته رسولی یم، چې ډبره زما په خوله کې نو که خبرې کوم د ضرورت دا کولی سم، او بلا ضرورته خبرې ما ته تکلیف راکوي، نو خپله ژبه همیشه بنده ساتم. ځکه د ټولو څه مخکې اولنی که سړی په روژه کې تقوا کوي، پر خپله ژبه باندې کنټرول کول، په ډېرو مجلسو کې شرکت نه کول، کور ته سړی راسي ډېر شان د مزاج خلاف وي، پر خپل مزاج باندې قدم لګول او پر دې خپله ژبه باندې کنټرول لګول، او د ځانه سره دا فکر کول چې د دې ژبې په دوکه باندې، د دې نفس په دوکه باندې زه دا فرض روژه څنګه خراب کړم. او په دویمه درجه کې حضرت ابولیث سمرقندي رحمه الله په دې میاشت کې پر خپل زړه باندې د خپل زړه صفایي کول، د زړه څخه حسد لرې کول،
د زړه سره بغض لري کول، د زړه سره عناد لري کول، او د زړه سره د مسلمان سره نفرت کول دا لري کول، او د زړه سره تکبر او خودبینی او ځان خوشي لري کول، او د ځان سره په دې زړه کې دا فیصله کول چې زه د الله تعالی یو مخلوق یم، زه د الله تعالی یو بنده یم، زه د الله یو غلام یم، زه د الله یو نوکر یو مزدور یم. الله تعالی پر ما باندې دا ایښي دي چې ته به دا عمل نه کوې، نو زه په دې ټولو مخلوقاتو کې عاجز عمل یم، زه د خپل رب حکم پر ځای کوم. بیا زموږ په معاشره کې چې کومه د حسد فضا ده او کومه د بغض او د عناد فضا ده، دا ټولې ګناه کبیرې دي. او یو سړی چې سهار او ماښام په ګناه کبیرو باندې اخته وي، د هغې غریب روژه به څه روژه وي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که ته هر څومره روژې ونیسې، الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب او العشب. ستا روژې چې ته په روژه کې د چا سره حسد کوې، بغض کوې، عناد کوې، مسلمان زیری، دا د ستا روژې داسې خوري لکه په وچو وښو کې چې اور بل کې، یا په وچو بوټو کې چې سړی اور بل کې. بس نو پر دې خپل زړه باندې لږ کنټرول لګول، او په دې خپل زړه کې چې د چا سره بغض او عناد دی دا د دې څخه لرې کول، او درېیمه درجه کې پر دې خپلو سترګو باندې کنټرول لګول. دا زموږ او ستاسو د زمانې لویه وبا ده او لوی آفت دی چې کله زه سهار پر دې لمانځه بعد دلته تلاوت وکم، او د تلاوت څخه وروسته چې خپلې حجرې او کمرې ته ولاړ سم، بیا ټوله ورځ زما مخ ته د فیسبوک تصویرونه دي، او بیا زه په سترګو باندې دا ګورم. دلته پر لمانځه باندې ولاړ یم چې د لمانځه څخه 5 قدمه تللی لا نه یم، برته د سترګو په زنا باندې اخته یم. پیغمبر علیه السلام وایي العینان تزنیان، دا سترګې زناکاره و زناهما النظر، او د دې زناکاري دا ده چې دا بدنظري کوي. او بدنظري دې ته نه ویل کېږي چې سړی په بازار کې ښځو ته ګوري، بدنظري دې ته نه ویل کېږي چې سړی په لویو ښارو په لویو مارکیټو کې زنانو ته ګوري، او د ټولو څه بدنظري دغه ده چې ستا د موبایل غلط تصویرونه دي دې ته کتل، دا هم د سړي بدنظري ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث قدسی را نقل کوي، الله تعالی دې بنده ته یا ابن آدم جعلت لك عینین، ما تا ته 2 سترګې درکړي دي، وجعلت علیهم الغطاء، ما پر دې سترګو باندې پرده یې ایښې ده. فانظر بعینیک ما احللته لك، چې کوم څه درته جایز دي په سترګو باندې هغه ته ګوره، والا فاغلق علیه الباب، که نه درته جایز دا دروازه پر بنده وپټوئ. بس نو ما درته ویل ورځ ټوله د سترګو په حفاظت کې تیرول. زما خو عقیده دا ده چې دې میاشته کې خپل فیسبوک ته او خپل ټلیفون ته او دې ته رخصت ورکول، او دا د زندګۍ څخه لرې کول، او دا یوه مبارکه میاشته ده هغه د سترګو په حفاظت کې تیرول. او 4 نمبر باندې د خپل نفس چې کومه نفقه ورځي د دې نفقې د حلالوالي فکر کول، چې زه چې کوم روژه مات کوم، زه چې کوم پیشلمی کوم، آیا د زما روژه ماتو پیشلمی پر حلال نفقه دی او که نه دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې کوم نس ته حرامه نفقه ورسي، پر هغې باندې د ملایکو لعنت دي در هغې وخته پورې چې هغې د بدن پرورش کوي. نو چې کله پر ما باندې د ملایکو لعنت را روان دی، او بل طرف ته زه په روژه کې یم، دا به څه روژه وي؟ خپل لاس کنټرولول، خپلې پښې کنټرولول، د ګناه د ځایه سره ګرځول. او 9 نمبر فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله لیکلی دی چې کم عمل د سړي د لاسه زکیږي په عمل کې ریاکاري نه کول. که د چا سره خیر او خیرات کوي، او که په خپل عبادت کوي، کوشش دا وکړه چې هغه په ډېره پټه طریقه سره وسي. نو بیا خو ته متقی او بیا ستا روژه په تقوا ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه متقی صفت بیان کړی دی، او د قرآن په آیاتو کې د دغه متقی ډېر ذکر راغلی دی. والآخرة عند ربك للمتقين، آخرت د الله په حضور کې د دې متقیانو دپاره دی. ان المتقین فی جنات وعیون، دا به د جنت په چشمو کې زندگی تیری. ان المتقین فی جنات ونعیم، دا به د جنت په نعمتو کې زندگی تیری. ان المتقین فی مقام کریم، دا به د عزت په منزلو کې د دې خلکو زندگی. نو زه دا وایم چې د روژې مقصد تقوا ده، او د تقوا معنا دا نه ده چې ته به ډېر عبادات کوې، او د تقوا معنا دا نه ده چې ته به ډېر تلاوتونه کوې او ته به ډېر ذکرونه کوې. زما عقیده دا ده چې د تلاوتو د ذکرو خانه ستا هغې پوره ده. د تقوا معنا دا ده چې دا میاشته به ته د ګناه څخه صفا کوې. زه خو دا وایم یو سړی دی هغې ورځ ټوله په روژه کې
په عباداتو کې تیری، لیکن د هغې باوجود هغې د ګناه سزا نه ګوري، د دې روژه د الله تعالی په حضور کې ډېر اهمیت نه لري. یو سړی دی هغې په ټوله ورځ کې 1,000 نفل نه کوي، عبادت نه کوي، صرف د ورځې فرضي روژه د ماښام سنت تراویح دي، لیکن د هغې ورځ د ګناهونو څخه کنټرول ده، د هغې لاس او پښې کنټرول دي، د هغې سترګې او غوږونه کنټرول دي. الله تعالی دې سړي ته ولایت هم ورکوي، الله تعالی دې سړي ته لوړ مقام هم ورکوي، الله تعالی دې سړي ته قرب او نزدېکت هم ورکوي. د ولایت دپاره دا نه دی شرط چې سړی به په هوا الوځي نو د الله ولی دی. د ولایت دپاره دا نه دی شرط چې سړی به د اوبو پر مخ باندې روانې پښې به نه نودېږي نو دی ولی دی. او د ولایت دپاره کرامتونه ښکاره کول دا شرط نه دی، بلکې د ولایت دپاره یو شرط دی چې سړی ګناه پرېږدي، الله تعالی هغه سړي ته په خپل مقام کې نزدېکت ورکوي او هغه انسان ته الله تعالی په خپله زندګي کې د ولایت مقام ورکوي. زموږ د سلسلې بزرګ حضرت ابوالحسن خرقاني رحمه الله لیکلی دي چې کم چا د روژې یوه ورځ بغیر د ګناه تېره کړه، سهار چې راکښېناستئ د ځانه سره فیصله دا وکړه چې نن به زما ورځ ګناه نه پرېږدي، نن به زما سترګې ګناه نه کوي، نن به زما غوږونه ګناه نه کوي، او نن به زما د بدن ټوله اندامونه ګناه نه کوي. حضرت ابوالحسن خرقاني رحمه الله لیکلی دي دې ورځ داسې تېره کړه لکه دا ورځ چې د محمد رسول الله په معیت او ملګرتیا کې تېره سوه. چې کومه ورځ د ګناه بغیر تېره سوه هغه ورځ د رسول الله په ملګرتیا کې تېره سوه. او چې یوه ورځ د انسان د زندګۍ د رسول الله په ملګرتیا کې تېره سي، زما عقیده دا ده چې الله تعالی د هغې یوې ورځې په برکت د سړي مغفرت کوي. او زموږ بزرګانو دا لیکلي دي چې کم څوک په خپل قصد و اراده باندې ګناه پرېږدي. یو مسله دا ده چې ته د ګناه پر ځای باندې نه پیښېږي، نه، یو دا دی چې ته قصدن و اراده د ځان سره دا فیصله وکړې چې زه به په دې میاشته کې ګناه نه کوم، الله تعالی هغه سړی مستجاب الدعوات ګرځي، د هغه سړي دعاګانې الله تعالی قبلوي. چې کم سړی په قصد و اراده باندې ګناه پرېږدي، الله تعالی هغې ته په صدیقینو کې خپل مقام او مرتبه ورکوي، د هغې مرتبه او مقام بیا الله تعالی په صدیقینو کې ګرځوي. نو ځکه د سهاره څه تر ماښامه پورې د دې خپلې زندګۍ لږ غور و فکر کول چې زما څه په قصد و اراده باندې کومه ګناه کېږي، هغه ګناه به زه څنګه پرېږدم. که چیرې انسان بغیر د قصد و ارادې ګناه وشي د هغې مغفرت ډېر اسانه وي، لیکن په قصد و اراده چې د سړي څه ګناه وشي د هغې مغفرت کول لږ ګران وي. خو که چیرې په قصد و اراده بیا هم د سړي څه ګناه وشي پر هغې باندې دستي پر هغه ځای باندې توبه کښل او د راروانې ورځې دپاره بیا دا فیصله کول چې آینده به بیا دا ګناه نه کوم. زموږ علماو لیکلي دي چې روژه خو هر سړی نیسي، خوله خو هر سړي بنده کړې ده، لیکن دانا سړی، جوانمرده سړی او زموږ په اصطلاح کې غښتلی سړی هغه دی چې هغې د روژې ورځ بغیر د ګناه څه تېره کړي، هغې دا فیصله د ځانه سره وکړي، هغې خپل زړه ته دا اطمینان وله ورکړي، هغې پر خپل نفس باندې دا خبره لازمه کړي چې زما ورځ او زما شپه دا به ګناه نه کوي. بس که چیرې انسان د شیطان څخه مغلوب وي او شیطان بیا هم په سړي ګناه کوي، نو کم سے کم قرار نن د ورځې 2 ګناوې پرېښولي، سبا بیا یو 2 ګناوې پرېښي، بل سبا بیا یو 2 ګناوې پرېښوي، چې کله په دغه شکل باندې انسان زندگی تېره کړي، اخر به د روژې اخر ته چې رسېږي داسې ورځې به راځي چې هغې ورځې به د ده د ګناه څخه فارغ وي، او چې کومه ورځ د ګناه څخه فارغ وي ما درته ویل هغه داسې ورځ ده لکه د محمد رسول الله په ملګرتیا کې چې تېره سي. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې دې امت کې الله تعالی عجیبه انسانان پیدا کړي دي، دې امت کې الله تعالی داسې انسانان پیدا کړي دي چې په شل کاله کې الله تعالی کرام الکاتبین ته دا موقع نه ده ورکړې چې د ګناه لیکایي وکړي. په 10 کاله مسلسل کې کرام الکاتبین چې د پر وژوم فرشتي ورسره ناست دي، هغې د قلم چلولو هغې د ګناه د لیکلو موقع نه ده پیدا کړې چې 10 کاله کې د یوه ګناه ولیکي. نو ځکه د روژې مقصد تقوا ده او الله تعالی د روژه پر انسانانو د تقوا دپاره فرض کړې ده، او د تقوا معنا دا ده چې په دې میاشته کې د ګناه څخه ځان ګرځول. بس که ستا د ورځې روژه او د شپې د ټوله شپه پر چکو په بانډارو باندې، زه دا درته وایم چې دا د روژې سره مذاق او مسخري دي.
بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا الظمأ، ډېر روژاتیان داسې چې پر هغې بدبختانو باندې په روژه کې د تندې بغیر نور هېڅ نه وي، بس صرف تند ور باندې تېره سوه د الله تعالی په حضور کې یوه ګټه نه ولیدله. وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر، ډېر خلک د شپې تراویح کوي لیکن د تراویح بعد بیا دی په خرافاتو باندې شپه تېروي، ولې د ورځې بیا د خوب نه ورځي او ورځ کې بیا دی خوب پوره کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دغه د شپې په ویښو کې بغیر د بدخوابۍ څخه د الله په دربار کې دی ته یو شی ورپاته نه شي. نو زه دا وایم چې په دې میاشته کې د ګناه څخه ځان کتل دا تقوا ده، او د ګناه څخه ځان کتل دا د الله مقصد دی، او د ګناه څخه ځان کتل الله تعالی د دغه میاشتې حکمت او غرض ګرځولی دی چې په دې میاشته کې حکمت او غرض دا دی چې سړی به ګناه نه کوي. یو ګناه ده، ګناه ډېر بدترین عمل دی، او بعضې خبرې بیا داسې دي چې هغه در ګناه له سخترینې دي. د ټولو څه سخترینه خبره یوه دا ده چې سړی ګناه په خپله زندګي کې سپکه بولي، چې کم چا ګناه ته په سپک نظر باندې وکتل هغې ته الله تعالی پر دې ګناه باندې د توبې کښلو توفیق نه ورکوي، او چې پر کومه ګناه باندې الله تعالی انسان ته د توبې توفیق نه کوي د هغې ګناه سزا الله تعالی انسان ته ضرور په جهنم کې ورکوي. نو یوه دا ډېره خطرناکه خبره ده چې ګناه سپکه وبلل شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د مؤمن او د کافر په مابین کې دا فرق دی چې د مؤمن او د کافر، مؤمن چې کله ګناه وکړي هغې دونه درنه ور معلومیږي، د مؤمن او د منافق هغې د ګناه دومره درنه ور معلومیږي لکه د غر چې د انسان پر سر باندې بیا د غر سړي ته څومره تکلیف ورکوي. لیکن منافق چې کله ګناه وکړي د هغې داسې مثال دی لکه پر دې پزه باندې چې مچ کښېني چې ما دې لاس را دی کې بس مچ والوتي. نو د ټولو څه یوه خطرناکه خبره دا ده چې د سړي زندگی په ګناه کې تیریږي او ګناه د سپکه بولي. دا ډېره خطرناکه ځکه د دې ګناه توبې توفیق بیا نه وي. او دویمه ډېره خطرناکه دی چې سړی په ګناه خوشحاله سي، چې ګناه در څه وسوله او په ګناه باندې بیا خوشحاله کېدل. لکه په بعضو خلکو کې دا وي چې د یو چا د بغض او عناد کې راسي نو خبره وکړي او هغه سړي ته تکلیف ور ورسي، دی بیا ډېر خوشحاله وي، یاره تا واورېدله په پلانکۍ خبره مې څنګه وسوازئ. یا یو سړي ته د ګناه لار پیدا سي، د ګناه تعلق ورته جوړ سي او د ګناه طریقه ورته برابره سي، او دی په دې باندې ډېر خوشحاله وي چې یاره اوس په پلانکۍ لار باندې زه ولاد سوم او پلانکۍ لار راته اسان نه سوه. نو دویمه ډېره خطرناکه دی چې په ګناه خوشحاله کېدل، او چې کم سړی په ګناه باندې خوشحاله سو د هغې ګناه د توبې توفیق هم انسان ته الله نه ورکړي. او درېیمه دا د پر ګناه باندې اصرار کول، همیشه کول. یو ځل دې ګناه وکړه الله تعالی فرده در باندې واچوله، دویم ځل یې بیا کوې، درېیم ځل یې بیا کوې، څلورم ځل یې بیا کوې، او ګناه بار بار کول دا ډېر خطرناک دی. الله تعالی دې بنده ته څه وایي ابن آدم ذکرتک وتنسانی، زما هر غړی په یادې، سهار او ماښام د ورځې او د شپې زما پتا کې فکر او نظر دی، لیکن وتنسانی ستاسو زه همیشه یېرم. ورته سترتک ولا تخشانی، یو ځل پرده در باندې واچوم نه بیریږي، بیا پرده در باندې واچوم نه بیریږي، بیا پرده در باندې واچوم نه بیریږي. نو درېیمه ډېره خطرناکه خبره دا ده چې سړی پر ګناه باندې اصرار کوي، همیشه توب کوي. او څلورمه ډېره خطرناکه دا ده چې په ګناه باندې سړی فخر کوي، چې سړی پر ګناه باندې پیښیږي او د ګناه کې زندگی تیروي او هغه خپله ګناه د خلکو په مابین کې بطور فخر ذکر کوي. بعضې سپین ږیري، بعضې بوډاګانې هغوی چې کله د خپلې ځوانۍ حالات بیانوي نو د خپل مجلس د تازه کېدو دپاره دی هغه د ځوانۍ حالات ټولو به طور فخر بیانوي چې یاره موږ خو داسې تکړه وو، موږ خو داسې چالاک وو، پلان مې په دې شکل دوکه کوي، پلان مې په دې شکل دوکه کوي، پلانکی مې په دې شکل خطا یاستی او پلانکی مې په دې شکل تیر یاستی. نو بیا دی د خپلې ځوانۍ شی به طور فخر کوي او پر ګناه باندې چې سړی فخر کوي هغې ګناه توبې توفیق هم الله تعالی بنده ته نه ورکوي. نو ځکه دې میاشته کې خاص مقصد الله تعالی چې دا میاشته پر انسانانو باندې ایښې ده د دې دپاره لعلکم تتقون چې دوی تقواداره سي، او د تقوا معنا دا ده چې انسانیت د ګناه سره وګرځي. حضرت فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله لیکلی دي
چې ګناه کې ډېرې زیاتې خرابیانې دي چې سړی کوي. یوه خرابي په ګناه کې دا ده چې انسان خپل رب د ځانه څخه ناراضه کوي او د خپل رب سره د دوستۍ رسۍ کټوي. او د هغې په مقابل کې دویمه خرابي دا پکې ده چې د شیطان سره د خپلې دوستۍ رسۍ مشلوي. حالانکه الله تعالی د انسانانو دوست دی، د خپل دوست سره رسۍ کاټول، د هغې سره تعلق ختمول. او شیطان د انسانیت دشمن دی. ان شیطان للانسان عدو، لیکن د هغه شیطان د هغې دشمن سره د دوستۍ رسۍ جوړول او د هغې د ځانه خوشحاله کول. چې کم حقیقي دوست دی د الله ذات دی هغه ناراضه کول، او چې کم حقیقي دشمن ازلی دشمن دی هغه د ځانه خوشحاله کول. او دا د یو نادان سړي عمل دی. چې الله تعالی کومه نعمت خانه د جنت په شکل تیاره کړې ده، هغه نعمت خانې څخه ځان محرومه کول. چې الله تعالی کومه قید خانه د جهنم په شکل ذکر کړې ده، هغې ته خپل ځان برابرول. او دا د انسان ډېره لوی ناداني. نو الله ناراضه کول، شیطان خوشحاله کول، د جنت څخه ځان بې نصیبه کول او د جهنم ته ځان جوړول او مستحق ګرځول، او د خپل نفس سره د خپل ځان سره جفا کول. ځکه خپل نفس د ګناه کولو په خاطر باندې جهنم ته برابرول او د جهنم مستحق جوړول، او خپل نفس ناپاکه کول. ځکه ګناه چې دا یو قسم بدبویي ده، ګناه یو قسم خیره ده، او ګناه یو قسم نجاست دی. لکه ظاهرا چې کله د انسان پر بدن یا پر کپړو باندې بدبویي او نجاست ولګیږي، د هغې بدبویي او نجاست صفایي په ولولو باندې کیږي. او د هغه رقم چې انسان ګناه کوي دا نفس بدبویه سي، دا نفس نجس سي، او دا نفس د بدبویي په شکل خراب سي، د هغې صفایي بیا په توبه باندې کیږي. نو د خپل نفس سره جفا کول او خپل نفس ګنده کول. او کرام الکاتبین چې کمی فرشتي دي هغه فرشتو ته تکلیف ورکول. ځکه هغې بیا ستا په ګناه اخته دي، هغې بیا ستا ګناه لیکي، هغې بیا ستا ګناه محفوظه کوي، هغې بیا ستا د ګناه حفاظت تر قیامته پورې کوي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه ته تکلیف ورکول. ځکه هره دوشنبه او پنجشنبه د دې امت اعمال د پیغمبر علیه السلام په روضه کې د پیغمبر قبر ته پیښیږي. او کچیرې د امت په اعمالو کې ګناهي، د امت په اعمالو کې نافرمانی، بیا د پیغمبر علیه السلام زړه د دې څخه ډېر غمجني او د پیغمبر علیه السلام زړه ته ډېر غم او تکلیف رسول. او اتم نمبر باندې فقيه ابولیث سمرقندي لیکلي دي د ټول امت سره خیانت کول. ځکه بعض انسانان په ګناه کې راسي، بعضې ګناه وي داسې چې ګناه چند کسان کوي، لیکن د هغې وبال و ټولو امت ته ورکول کېږي. او د قیامت په میدان کې د دغه ټولو امت د وبال سزا الله تعالی د دې انسانانو څخه اخلي. لکه حدیث شریف کې راځي مالداران چې کله ظلم شروع کې زکات په سمه طریقه نه ادا کوي، الله تعالی د هغې وبال پر ټولو امت باندې کښېږي چې په ټولو امت ته بیا الله تعالی بارانونه نه ورکوي. اوس پر دې ټول امت چې کاختی راغلی ده، دا د چا په وجه راغلی ده؟ دا د دې ظلم د مالدارانو په وجه راغلی ده. او د دې ټول امت چې څومره تکلیف دی، د دې ټول جرم دا پر مالدارانو دی، او د دې سزا به دوی ته ورکوي. بل حدیث شریف کې راځي چې کله په امت کې نوجوانان بې حیایي شروع کړي، که هغه د فیسبوک په لار دی، که هغه د نیټ په لار دی، که په نورو لارو دی، الله تعالی په دې امت کې داسې بیمارۍ کښېږدي چې د هغې نمونه د دوی پلرو نیکهګانو نه یې اورېدلي. اوس دغه بیماری چې پر امت باندې راځي دا د امت د چند کسانو په وجه باندې راځي، او دغه تکلیف چې ټول امت ته ورپېښ دی الله تعالی به د دې سزا د دې چند کسانو د ذمې څخه په قیامت کې اخلي. چې کله په امت کې نافرمانی فیصلې د الله تعالی پر حکم باندې پر کتاب باندې نه کېږي، الله تعالی په دې امت کې قتلونه شروع کړي. لا يدري القاتل فيما قتل، قاتل په دې نه پوهېږي چې زه دا سړی پر څه باندې قتلوم، ولا المقتول فيما قتل، نه مقتول په دې پوهېږي چې زه پر څه باندې قتل کړم. نو مقصود مې دا دی چې د ګناه څخه ځان قتل او د ګناه څخه ځان راګرځول دا د دې امت وظیفه ده، او دا د دې میاشتې حکمت دی. او د ګناه پر راګرځېدلو کې د ټولو امت سره احسان کول دي. او که سړی امت کوي نو فقيه ګناه کوي. فقيه ابولیث سمرقندي رحمه الله ویلي دي د ټولو امت سره د خیانت کوي. او لسم نمبر باندې فقيه ابولیث سمرقندي ویلي دي چې بیا د مځکه پر ځان باندې د قیامت په میدان کې ګواه جوړول، شاهد جوړول.
چې کم سړی د مځکې پر کومه حصه باندې ګناه کوي د قیامت په میدان کې هغه حصه پر د باندې شاهدي ادا کوي. چې سړی د مځکې پر مخ په کم اندام باندې ګناه کوي هغه اندام الله تعالی پر د باندې شاهد جوړوي. که نن سبا تاسو نه دی لیدلي په غټو دکانو مارکیټو کې غټې کیمرې لګېدلي، نو بیا چې کله یو سړی جرم وکړي او ګناه وکړي او خطا وکړي هر عمل چې وکړي د هغه کیمرې سترګه دی محفوظوي، بیا دی د هېڅ شکل باندې نشي خطا کېدی. دغه رقم الله تعالی د مځکه کیمره کړي، الله تعالی د لاس کیمره کړي، الله تعالی د اندامو ټولو کې دونه قوت کښېږدي چې سړی کومه ګناه وکړي هغه یې محفوظوي او د قیامت په میدان کې بیا پیښوي. نو ځکه د ټولو سم مخکینی عمل په دې میاشته کې ضروري عمل او د دې میاشتې حکمت لاسته راوړل او د دې میاشتې حقیقت ځان ته راوړل هغه دا دی چې سړی په دې میاشته کې د ګناهونو څخه ځان وګوري. دا د دې میاشتې مقصد هم دی، دا د دې میاشتې غرض هم دی او دا میاشت الله تعالی د دې دپاره راستولې هم ده. زه دا وایم چې صرف فرضي لمنځونه کوه او فرضي روژه نیسه او د شپې سنت تراویح کوه، نور نه نفل نه تلاوت او نه نور اذکار. دا که سړی وکړي ډېره ښه خبره ده، کې نه وکړي دومره خطرناکه نه ده. لکه ته چې د ورځې نفلونه کوې او د شپې تلاوتونه کوې او بل ته تصویرونه ګورې او بل ته غلط اوازونه اورې او نه د ژبه په کنټرول کې ده، نه د غوږ په کنټرول کې دی، نه د بدن اندامونه په کنټرول کې دي. نو ځکه په دغه رقم روژه باندې بیا سړی نه خلاصیږي او نه د روژې نورانیت او نه د روژې حقیقت ته ځان رسولی شي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د ښې روژې نیولو توفیق راکړي. دې روژه کې بعضې خبرې، بعضې خلک د بعضې خبرو لږ ډېره پوښتنه کوي. زه د 2-3 خبرو لږ وضاحت کوم. یوه خبره دا ده چې په روژه کې چې کله تاسو روژه نیسئ، روژه کې نیت ضروري دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي انما الاعمال بالنیات، هر عمل د نیت سره تړلی دی. د روژې نیت کول دا ضروري دی. که د سړي سره د روژې نیولو نیت نه وي بیا که ټوله ورځ سړی وږی و تږی ګرځي هغه روژه نه کیږي او نه هغه روژه ثواب لري نه په هغه روژه د سړي غاړې خلاصیږي. لیکن زه یوه خبره کوم، نیت دا د زړه عمل دی او دا د الفاظو سره کار نه لري چې سړی به خامخا په خوله باندې دا وایي چې زما د روژې نیت. پر بعضو نقشو باندې دا لیکلي و بصوم غد نویت من شهر رمضان. زه وایم چې دغه الفاظ هم په حدیثو کې ثابت نه دي. دا به هم سړی په دې نیت نه وایي چې دا سنت عمل دی یا د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دی. صرف د دې انسانانو د سهولت او د اسانۍ دپاره دغه الفاظ لیکلي دي کې سړی ووایي روژه خدا، لیکن کې نه ووایي په دې کې څه بدوالی نشته. علماو لیکلي دي چې د نیت صحیح وخت دا دی چې کله سړی روژه مات وکړي بس د دې وخت څخه دا فیصله وکړي چې سبا روژه نسم، په زړه کې دې دا فیصله وکړي، بس دا د زړه فیصله د سبا ورځې دپاره نیت دی. خو ډېر خلک چې پوښتنې کوي هغه په دې کې مولوي صاحب زه د شپې سهار داسې په عذاب ومه، څوک وایي پر سر مې داسې درد و، څوک وایي پر غاښ مې درد و، څوک وایي پر بدن مې درد و. ایا اوس ما د روژې نیت وکم نه وکم، روژه سبا ونسم نه ونسم؟ زه دا وایم چې کم سړی بیماره یې ناجوړه یي او د سبا ورځې دپاره لږ په مشکل کې چې داسې نه زما روژه ما په مشکل کې واچي، نو په ذهن کې دې د دې روژې نیت نه کوي، لیکن خوله دې بنده وساتي. که چیرې په ورځ کې د صحت پیدا کوي نو بیا دې په ورځ کې د روژې نیت وکړي، هم صحیح کېږي. او که چیرې د روژې نیت نه دی کړی، د ورځې دی په تکلیف سلو، بس خپله ډوډۍ دې وخوري، ګولۍ دې وخوري، دوا دې وخوري او په دې کې هسې هم د روژې نیت نه دی کړی، په دې کې څه بدوالی نه راځي. لیکن په ورځ کې به بیا در کومه حده پورې دی نیت کولی شي، مکمل چې نصف نهار ورسېدی در نصف نهار پورې دی نیت کولی شي. نصف نهار به سړی څنګه معلوموي؟ نن سبا روژه شروع کېږي غالبا پر پاوبالا 5 بجې یا پر داسې 4 بجې، پاوبالا 4 بجو څخه خوله بندېږي یا پاوبالا 5 بجو څخه داسې شاوخوا خوله بندېږي. د روژې ابتدا به سړی وګوري چې روژه د کومه ځای شروع کېږي او بیا به غالبا د پیشلمي د روژه مات وخت معلوم کړي چې مثلا پر پاکم 9 بجې باندې خوله بندېږي. دا به مکمل پر 2 حصې باندې تقسیم کړي چې مابین پر کوم ځای باندې رالی، دغه مابین د دې نصف نهار دی. در دغه مابین 1 منټ 5 منټه مخکې لا سړی د روژې نیت کولی شي.
که سړی بیماری در دغه وخته پورې لا دته اجازه ده نه دی خوري شی دی نه خوري لیکن د روژې نیت یې هم نه کوي. که چیرې شسلو نو باره دې دستي نیت وکړي روژه به په نیت باندې ورسیږي. او که چیرې سړی نه سو ښه نو خپل خوراک دې وکړي دوا دې وخوري علاج دې وکړي بیا به د روژې څه دغه نه وي او پر ده باندې به د روژې د ماتوالي څه الزام نه راځي. نو زکات د نصف نهار څخه مخکې سړی نیت کولی شي د نصف نهار. لیکن که چیرې سړی د روژې په ابتدا کې نیت وکړي په شپه کې د سړي نیت په نیت کې بدلون کولی شي. د فرضي روژې نیت مې دی نظر روژې ته اړولی سم د فرضي روژې نیت دی نفل ته اړولی سم. لیکن چې کله سهار یو ځل د سپېدو څه وروسته سړي نیت وکړي بیا هغه نیت کې دی بدلون نشي راوستلی چې یاره زما خو نیت نه دی باید چې نه مې وای کړی یا نیت مې د روژې کړی دی باید چې نظر روژې ته واړوم یا مې نیت د فرضي کړی دی باید چې نفلي ته واړوم یا مې نیت د نفلي کړی دی باید چې فرضي ته واړوم. چې د سپېدو څه وروسته سړي یو غټ نیت وکړي په هغه نیت کې بیا سړي تغییر و بدلون نشي راوستلی. او بعضې خلک هغوی دقیق مسله ډېره پوښتي چې یاره مولوي صاحب روژه مې وله د شپې مې خوراک پر مزاج نه ولګېدی نو زما څه قی ووال سو ایا زما روژه څنګه ده؟ په ډکه خوله ده په تشه خوله ده قصدن دی غیر قصدن دی. ما درته ویل د فقې صورتونه فقهاو غالبا 12 صورته لیکلي دي لیکن په هغې کې زه صرف 2 صورته راخم په دې کې روژه ماتېږي نور په یو رقم کې باندې روژه نه ماتېږي. یو که سړي په روژه کې دا رقم قی ووایي چې سړي د شپې پر معده باندې درد یا د ډېر خوراک په وجه باندې سړی په مشقت و تکلیف کې رالی نو سړي د خولې د ستونې له ګوته وروړی یا بل څه وکړو او قصدن یې قی ووایي او هغه قی په ډکه خوله سو بیا که ده دا قی تیر کړی کې د باندې توکلی په دغه قی باندې روژه ماته ده. یو شکل یې دغه دی. او دویم شکل یې دا دی چې سړي ته بې اختیاره قی ورسي ده په قصدن نه دی کړی د ده په اختیار کې نه دی قی ورلی بیا د هغې 2 شکله دي. یو شکل دا دی لږ قی رالی بل شکل دا دی په ډکه خوله رالی. که چیرې قی په ډکه خوله رالی یو شکل یې بیا دا دی چې یو څه د باندې توکې او یو شکل یې دا دی چې دی لږ یې تیر کړي. نو دویم شکل که چیرې قی د بې اختیاره په ډکه خوله باندې ووایي او په هغې کې د یو غنم مقدار یا د یو نخود مقدار د ده صبر څه تیر سلو په دغه صورت کې هم د روژه ماته ده. نو دقیق بس د روژې ماتېدو دغه 2 صورته دي. نور صورتونه چې څومره دقیق دي په هغې کې روژه مکروه کېږي لیکن ماتېږي نه. چې روژه فاسدېږي روژه خرابېږي د روژې قضا پر سړی راځي او روژه به بېرته راګرځي. یو دا چې سړی قصدن قی په ډکه خوله باندې ووایي او دویم دا که چیرې په ډکه خوله باندې بلا قصده د سړي څه قی رالی او د هغې څه یوه ذره برته در ستونې د انسانه څه تېره سوله په دې شکل باندې هم د سړي روژه ماتېږي. په دغه 2 شکله کې پر سړي باندې د روژې قضا راځي او په نورو اشکالو دقیق کې پر سړي باندې قضا نه راځي. بعضې خلک د خولې د وینې پوښتنه کوي مولوي صاحب خوله مې مسواک مې وایي خوله مې وینې سوه یا د خولې وورۍ وینه راله یا مې غاښ کښي یا څنګه مسله وه وینه راله په خوله کې ایا دا وینه تېره سوله په دې باندې روژه خرابه ده که نه ده خرابه. ګورئ شریعت کې د دې دپاره 2 صورته دي. یو صورت دا دی چې د انسان په خوله کې کومه وینه راله هغه وینه پر لاړه باندې ډېره ده. دویم شکل یې دا دی چې وینه په خوله کې راله هغه وینه او لاړه سره یک رنګه د سره برابره ده او هغه اول شکل کې هم دا وینه د تېره که هغه وینه در لاړه ډېره وه یا په دویم شکل کې وینه او لاړه سره برابره وه د تېره کله یا دریم شکل وینه لږ ده که ډېره ده خو د هغه وینې خوند په دې ستوني کې د وینې محسوس و ځکه د وینې خپل خوند دي. نو په دغه 3 شکله کې په وینه تېرولو د انسان روژه فاسدېږي. که څه پر انسان کفاره خو نه راځي لیکن پر انسان یې قضا لازمیږي. که چیرې د دې 3 شکله څه ماسوا وه نه وینه پر لاړه باندې ډېره وه او نه وینه د لاړې سره یک رنګه وله او نه د دې وینې په ستوني کې خوند محسوس و په دغه شکل وینه در لاړه لږ وله او خوند یې هم نسو محسوس نو بیا په دې وخت کې نه په دې باندې روژه ماتېږي او نه د دې روژې پر سړي باندې قضا راځي او نه په دې باندې روژه فاسده ګرځي. بعضې خلک کله وایي چې یاره مولوي صاحب وینه او په ستوني کې راځي او زه غاښ کاږم د غاښ څه په تکلیف یم نو زه د دې متعلق څه وکړم. نو زه دا وایم چې په روژه کې بلا ضرورت غاښ کښل دا جایز خو نه دي روژه خرابوي. لیکن که د سړي ډېر ضرورت سو
او سړی ډیر دې ته مجبور سو او بل وخت د غاښ د کښلو نه وو او دی د دې غاښ وکښلو ته په سخت شکل مجبور و، بیا د روژې په دوران کې سړی غاښ کښلی سي. لیکن په هغې کې بیا هغه مسله ده که د غاښ وینه دا په ستوني کې ځین تېره سوله یا د غاښ د وینې خوند په دې ستوني کې محسوس سلو، بیا د دې سړي روژه فاسده ده، کفاره ورباندې نسته، قضا ورباندې سته، بیا به د دې روژې قضا ورته راګرځي. نو ځکه چې کله سړي نیت وکړي نو د نیت ډېر خیال ساتل او په روژه کې عام طور د خوراک سره احتیاط کول چې سړي ته دقیق مسله بیا نور پیښیږي. او په روژه کې یوه روژه ده هغې چې څنګه الله تعالی پر موږ باندې فرض کړې ده په هغه ښه طریقه باندې سر ته رسول، او بیا خاص کر په دې روژه کې د ګناه څخه ځان راګرځول، او د ګناه څخه ځان راګرځول دې ته تقوا وایي. او الله تعالی قرآن کریم کې تقوا د روژې حکمت او غرض بللی دی. الله تعالی دا میاشت د تقوا دپاره پر موږ فرض کړې ده. الله تعالی دې دا خبرې قبول کړي. واخر